دیوبند سیمه ده چې لارې ولسوالۍ سره تعلق لري او د دې تقریبا مشهوره کوڅې د عطایي پله کوي تقریبا دې سره 200 متره تقریبا فاصله لري هغه دې 200 متره مخکې ده چې لارې ورته پراته ده نیکه د دې دا ځمکې ډېرې حاصلخیزې ځمکې دي خلک دې بدرنګه خلک دي ځکه دا سیند لري ځکه چې سیند او تقریبا لپاره کوم حاصلات ترلاسه راځي تقریبا باندې حاصل دي سنجري دي زردالو دي شفتالو دودیزې بادام چهارمغز دې ښه حاصلات دي نو تقریبا دلته ډېری خلک یاران دلته دلته راځي د کابل نه تقریبا دغه چهارمغز بادام دومره مشهور دي چې دې زموږ یاران دي او بل د دې ساحې امن چې ده ډېر امن لري دا ساحه او تقریبا دلته ځایونه ډېر نه لیدل کېږي دغه ساحه کې ځکه دلته ډېری خلک چې دي لکه ورسپرېو پښتون داسې ځایونه ډېر کم دي د دې خاطر باندې لیدي خلک څنګه پښتانه خلک ورته ژوند کوي او د حاصلاتو لپاره دلته کار کوي کافي داسې دي چې وګورو څومره ښکلې ساحه ده او دې څومره ښکلا ورکوي انسان Gracias.